السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت اوسئ د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. معززو زده کوونکو، د معمول په څیر د نوي لوست د پیل څخه مخکې باید ستاسې کورنۍ دنده وکتل شي، او ځکه چې دا ستاسې د درس په کاملېدو کې ډېر مهم ونډه لري. کورنۍ دنده مو خو راوړې، حتما مو راوړې، او همداراز ستاسې په تیر درس باندې باید لږ رڼا واچول شي. ګرانو زده کوونکو، تاسې په تیر لوست کې څه لوستي وو؟ د ګلوکاګون هورمون. دا څه رقم هورمون دی ګرانو عزیزانو؟ دا هورمون د انسولین برخلاف په ځیګر کې ذخیره شوي ګلایکوجن په ګلوکوز بدلوي. یعنی چې کله بدن ګلوکوز ته ضرورت پیدا کوي، نو همدا د ګلوکاګون هورمون دی چې ځیګر تحریکوي او ګلایکوجن په ګلوکوز بدلوي. همدارنګه د معدې دوه او د کولمو هورمونونه موږ لوستي وو چې په معده کې د ګاسترین هورمون دی چې د معدې تیزاب اضافه کوي د هضم لپاره. همدارنګه په کولمو کې د سکریټین هورمون دی چې دا بیا هم پانکراس تحریکوي، په دې خاطر چې هضمي شیرې ترشح کړي تر څو غذایي مواد په مکمل ډول سره په کوچنیو کولمو کې حل او جذب شي. دا وه ستاسې تیر لوست. اوس راځو خپل نوي لوست ته. ګرانو زده کوونکو، نن موږ او تاسو د بیولوژي د مضمون 9 ټولګي 8 څپرکي 88 او 89 مخونه د کتاب دی ستاسې، او لوست مو 14 لوست دی چې عنوان د لوست مو نارینه تکثري سیستم دی، چې زه عبدالصمد مسلم باید تاسو ته وړاندې کوم. خو د درس له پیل څخه مخکې غواړم چې د همدې نوي لوست په موخو باندې رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو به انشاءالله د لوست تر پایه پورې په دې وتوانیږو چې نارینه تکثري سیستم وپیژنو. څه رقم سیستم دی، کوم دندې لري، څه کارونه کوي. د پیژندو په څنګ کې باید دې سیستم ته د ضررونو مخنیوي مهارت به موږ کې پیدا شي، لکه د نورو سیستمونو غوندې د دې محافظت مهارت باید موږ کې پیدا شي. همدارنګه د دې سیستم د ساتنې لپاره د هڅې او د کوششونو ذهنیت به موږ کې پیدا شي، ځکه دا د نورو سیستمونو په څنګ کې یو مهم سیستم دی چې د نسل د راوړلو یا د اولاد د راوړلو مهم سیستم دی. نو ګرانو عزیزانو، راځو خپل اصلي درس ته. بسم الله الرحمن الرحیم. نارینه تکثري سیستم. ګرانو زده کوونکو، د بدن د نورو سیستمونو په څنګ کې چې تاسې ولوسته، لکه د وینې د دوران سیستم، هاضمې سیستم، د عضلاتو سیستم، د اسکلیت سیستم، تکثري سیستم هم د بدن ډیر مهم سیستم دی، او مهموالی په دې کې دی چې د نسل بقا پکې پروت دی. یعنی د انسانانو او د حیواناتو، پرمختللي حیواناتو د بقا یا د تکثر راز په همدې سیستم کې پروت دی. لکه چې د نباتاتو کې تاسو ولیده چې په زوجي تکثر کې هغوی هم ګرده په نارینه سیستم کې او په ښځینه سیستم کې تخمه وه چې د یو ځای کېدو څخه نباتات لاسته راغلل. نو انسانان او حیوانات هم دغه سیستم لري، یعنی په دغه شکل سره باندې هغوی هم زوجي تکثر لري. چې موږ او تاسو صرف نارینه سیستم مطالعه کوو، ښځینه سیستم به بیا په بل درس کې مطالعه کوو. راځو چې نارینه تکثري سیستم کې کوم غړي شته
مهم غړي خصیې دي پروستات غده دی، اپیډایډیمس دی او د خصیو کڅوړه دی. دا مهم غړي دي چې په همدې غړو کې نارینه جنسي حجرې یا سپرمونه پکې جوړیږي. دا لکه یو د فابریکې په شانته دی. دندې څه دي د همدې غړو؟ دغه غړي سپرم تولیدوي، همدارنګه یو مهم هورمون د نارینه تکثري سیستم یو مهم هورمون چې تستوسترون، بعضې ورته تستوسترون وایي، تستوسترون هورمون تولیدوي چې دا هورمون د سپرم د تولید، تنظیم او همدارنګه د نارینتوب د ځانګړتیاو وده او کنټرول په غاړه لري. ګرانو عزیزانو، یعنی چې کله انسان بلوغ ته رسیږي، نارینه البته، دغه هورمونونه افرازیږي. د دغه هورمونو په افراز سره، په ترشح سره یا په تولید سره د بلوغیت یا د نوي ځوانۍ مراحل شروع کیږي چې ماشومان ځواني مرحلې ته رسیږي او ظاهري تغییرات هم زموږ په بدن کې راځي چې تاسې د اندوکراین په سیستم کې لوستي وو چې ظاهري تغییرات مثلا په نارینه‌و کې تخرګو لاندې ویښته، بریتونه، ګیرې دا راشنه کیږي چې د همدغې تستوسترون هورمون د افراز په نتیجه کې دغه تغییرات په نارینه او په نارینه سیستم کې را ایجادېږي. یعنی انسان ځوانۍ ته رسوي او که خدای مکړه د کوم مشکل سره مواجه شو یا مریض شو یا نو ضرور ده چې باید سړی ډاکټر ته لاړ شي، ځکه که په هغه معین سن کې څوک ځوانېږي نه، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. نو ډاکټر بیا هغوی په تشخیص پوهیږي چې آیا دا هورمون نه دی افراز شوی که کوم بل مشکل دی. او چې کله په خپل معین سن کې ځوانۍ مرحلې ته، بلوغ مرحلې ته قدم کېښوده، نو بیا په دغه نارینه تکثري سیستم کې مشکل نشته. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، د همدغه خصیې په اوله کې د نس، یعنی د جنین په دوره کې د نس په تش ځای کې وي، خو وروسته چې کله ماشوم دنیا ته راځي او د مور نس نه بیرون راوځي، نو خصیې خپلې کڅوړې ته ځي. همغه کڅوړه چې تاسې حتما مشاهده کړئ د نارینه ماشومانو، نو خصیې په دغه کڅوړو کې قرار نیسي. وجه یې څه ده ګرانو عزیزانو؟ ځکه چې د انسان د بدن حرارت 30 درجې دی، اما د خصیې فعالیت چې سپرمونه جوړ کړي کم حرارت ته ضرورت لري. یعنی 3 درجې حرارت باید کم وي تر څو چې خصیې وکولی شي چې سپرم جوړ کړي. نو ځکه د بدن څخه بیرون په خپله کڅوړه کې دی چې د دې کڅوړې حرارت درجه 40 درجې دی، په دې کې خپل فعالیت پیلوي. او که چیرې ګرم شي، یعنی حرارت زیات شي، د بدن په دننه کې وي، نو په دې صورت کې خپل فعالیت ترسره کولی نشي. مهم فعالیت یې هم دا د سپرمونو جوړېدل دی او د هورمون افراز دی. که دا ونشي انسان ځوانېږي نه. یا حتی موږ تاسو په تېر لوست کې لوستي وو، که چیرې دې هورمون په نارینه‌و کې کم شي، نو انسان د ښځو خاصیت پیدا کوي، غږ یې نری کېږي او یا ممکن دی چې حتی نور مشکلات ورته پیدا شي چې بیخي د نارینتوب څخه یې وباسي. نو په دغې حالت کې مخکې له دې نه چې دغه ضرر
پیښ شي باید مخه یې ونیسو. خدای ناخواسته که په چا کې دا مشکل پیدا شو په خپل وخت کې ځوان نه شو نو ډاکټر ته دې مراجعه وکړي. ګرانو زده کوونکو، خوسیې د اپیډایډیمس یو تیوب دی. په دې تیوب ماننده یو ساختمان دی. په دې تیوب کې سپرمونه جوړوي. سپرمونه په دې تیوب کې هم جوړیږي او هم پخیږي او هم کنټرولیږي. چې وروسته د پخېدو څخه یعنې کله چې د ځوانۍ مرحلې ته موږ او تاسو ورسېدو نو سپرمونه په تولید باندې یا په حرکت باندې پیل کوي. چې کله تحریک کیږي نو دی د بولو یا تشو میتیازو د لارې دی وځي. د وتلو په وخت کې ګرانو زده کوونکو متوجه سئ چې د وتلو په وخت کې له پروستات غدې څخه بعضې مواد ترشح کیږي. چې تاسو ته دا سوال پیدا نشي چې دا په نارینهو کې دا پروستات غده څه کوي، ځکه چې دا غده په زنانهو کې نشته. په نارینهو کې د همدغه پروستات غده چې کله سپرم خارجیږي د تحریک په صورت کې او د ادرار د لارې همدغه یوه لاره ده، د همدې لارې نه خارجیږي نو د پروستات د غدې څخه هم بعضې مواد ترشح کیږي. دا مواد سپرم ته هم انرژي ورکوي، یعنې د دې موادو څخه سپرم تغذیه کوي او هم دې ته لاره هواروي چې ښه حرکت وکړي. نو ځکه دا د پروستات غده په نارینهو کې ډیره مهمه غده ده په تکثري سیستم کې. همدارنګه ګرانو زده کوونکو په خپله سپرم یا بالغ یا رسېدلی د نارینهو تخم یا سپرم دا هم درې برخې لري. یوه برخه یې سر دی چې په سر کې هسته دی. په هسته کې انزایم شته، پاسني سوکه کې او سایتوپلازم شته دی چې دا انزایم چې کله تخمې سره یوځای کیږي او د ښځې د تخمې قشر د دغه انزایم په وسیله سره تخریبیږي او سپرم تخمه ته داخلیږي. په تنه کې مایتوکاندریا دی او همدارنګه مایتوکاندریا تاسې په خپله پوهیږئ چې تنفسي دستګاه دی. همدارنګه چې کله کاربن دای اکساید انرژي په کاربن دای اکساید او اوبو باندې تجزیه شي انرژي هم ورکوي. نو دغه مایتوکاندریا چې د سپرم په تنه کې دی سپرم ته انرژي ورکوي، د حرکت انرژي چې حرکت وکړي. او همدارنګه لکۍ لري. لکۍ د څه لپاره دی ګرانو زده کوونکو؟ لکه لکۍ ځواکمنه متروکه ده، ځواکمنه قمچینه غوندې دی چې سپرم وړاندې پورې وهي، یعنې لکه مار لکۍ غوندې سپرم ته دا قوت ورکوي چې سپرم حرکت وکړي. تاسو یو ځل د کتاب انځورو ته وګورئ، تاسو ته به واضح شي ګرانو زده کوونکو. متوجه سئ دا خپله د خوسیې کڅوړه ده چې خوسیه ده پکې، دغه منځ کې چې ګورئ دا خوسیه ده. د خوسیې د پاسه دغه تیوب چې ګورئ دا تیوب همدا د اپیډایډیمس تیوب دی او د مثانې لاندې د پروستات غده ده. دغه تم ښکاري دغه د مثانې لاندې دا د پروستات غده ده. موږ ویلو چې کله سپرم حرکت وکړي نو د پروستات د غدې نه هم مواد ترشح کیږي تر څو د دې نه سپرم غذایي موادو په حیث هم ترې کار اخلي او لاره ورته هواروي. دا پاسنی مثانه ده. دلته هم چې په دې تصویر ګوري دا مثانه دی، لاندې د پروستات غده دی، دا خوسیې دي او د خوسیو نه تاسو ګورئ چې د پاسه چې دغه تیوب ښکاري دا د اپیډایډیمس تیوب دی چې په همدې کې سپرمونه هم پخیږي او هم کنټرولیږي. او لاره یې تاسو ګورئ چې همدغه د اطراح لاره دی چې کله دی پخیږي راځي د همدې د بولو په لاره کې د پروستات د غدې نه هم مواد ترشح کیږي او چې بالاخره خارجیږي. او دا د سپرم انځور دی. سپرم انځور ته تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، ګورئ چې لکه مار غوندې دی.
سر لري، تنه لري او لکۍ لري. د سر په مخکینی برخه کې انزایم دی چې موږ وویل چې دغه انزایم چې کله تخمې ته داخلیږي دا انزایم ترشح کیږي د هرمې پوښ د همدغې تخمې پوښ سیري کوي او داخلیږي او لکۍ د حرکت لپاره ده، تنه انرژي لري، انرژي ورکوي سپرم ته. نن موږ څه ولوسته ګرانو عزیزانو؟ نارینه تکثري سیستم. په نارینه تکثري سیستم کې کوم مهم غړي دي محترمو؟ خصیې دي، د پروستات غده دی، همدارنګه اپیډایډمس دی او د خصیو کڅوړې دي. دا مهم غړي دي. دوی څه دنده لري؟ دوی سپرمونه تولیدوي او مهم هورمون چې ماشوم بلوغ ته رسوي هغه هورمون څه نومیږي؟ تستوسترون هورمون دی چې دا هورمون انسان ځوانوي، بلوغیت ته رسوي. که چیرې دا هورمون ترشح ونه کړي نو انسان ځوانیږي نه یا د ښځو عادتونه پیدا کوي. همدارنګه سپرم په خپله څو برخې لري؟ 3 برخې لري. سر دی، تنه دی او لکۍ دي چې په سر کې موږ ویل چې د کڅوړې په شکل دی، انزایم پکې شته دی او سایتوپلازم هم لري. همدارنګه تنه کې مایتوکاندریا دی چې سپرم ته انرژي ورکوي، قوت ورکوي. همدارنګه لکۍ تاسې پوهیږئ چې لکۍ د خوځېدو لپاره، د حرکت لپاره، پورې وهلو لپاره مهمه دنده ترسره کوي. دا وه ګرانو عزیزانو زموږ او ستاسو لوست. په راتلونکي کې به له خیره ښځینه تکثري سیستم مطالعه کوو. اوس مو کتابچې پرانیزئ چې کورنۍ دنده در وسپارم. ګرانو زده کوونکو، تاسې به د نارینه تکثري سیستم مهم هورمون او دندې ولیکئ. دا وه ستاسې نوي لوست. نور مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای پامان.